السلام علیکم ملګرو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ و نور میچونه کله شروع کیږي؟ زیاتره مرګري پوښتنه کوي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ و سیریز کله شروع کیږي، څومره وخت ته پاتې لري او په دې سیریز کې وسو میچونه تر سره کیږي. د میچونه په شډوریز وی او 50 اوریز وی ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو را سره تر اخره پورې ضروری وګورئ. د پاکستان او افغانستان د کرکټ مینوال یو ځل بیا ځان تیار کړي. د اگست په میاشت کې پاکستان او افغانستان ترمنځ 3 او ډي آی یعنی 350 اوریز لوبي تر سره کیږي چې دې سیریز میزبان یعنی کوربه او بیا افغانستان وی او دا میچونه د دوبۍ یا شارجه په ګراوندونو باندې تر سره کیږي. څنګه چې تاسو پته د نیوزیلند کرکټ ټیم دوباره راځي پاکستان ته چې په 14 تاریخ باندې به اولنې میچ شروع کیږي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ 15 ون او 15 ټي20 میچونه لوبيږي چې پاکستان او د نیوزیلند سیریز د ختمېدو نه بعد بیا پاکستان د سریلانکا ټور کوي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دوه ټیسټ میچونه لوبيږي. د پاکستان او سریلانکا د میچونو ختمېدو نه بعد د اگست په میاشت کې پاکستان او افغانستان ترمنځ را سیریز لوبيږي. پاکستان او افغانستان د سیریز د ختمېدو نه بعد بیا پاکستان په ایشیا کپ کې شرکت کوي. نو ان شاء الله امید لرو چې د بل سیریز په شانته ودالو به هم په امن او ورولۍ سره تر سره شي. څنګه چې تاسو پته راکړئ چې پاکستان او افغانستان میچونه د ځنې خلک پکې نفرت خوري، جګړې او کنځلې چې دغه وایي پاکستان او افغانستان ډېر میچونه نه کیږي. کچرته امن او ورولۍ سره لوبو شي د پاکستان او افغانستان د میچونه نور هم زیات شي. په ګراوند کې تاسو لیدلی د پاکستان او د افغانستان د لوبغاړي د یو بل سره په څومره ښه انداز باندې ملاویږي. نو بیا ولې موږ داسې کوو چې یو بل ته په کمنټ کې رات بد لیکو؟ نو موږ ته هم په کار ده چې مینا او ورولۍ خورا کو. نو دا د پاکستان او د افغانستان د سیریز په حواله سره مختصر ویډیو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ، شیر کړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.